کستاسو په وړاندې څوک وسوځي نو تاسو په دې دوران کې څه کوئ؟ کچرې هغه غټ انسان وي یا ماشوم وي، نو د ټولو نه اول هغه ځای کوم ځای چې سوی دی په هغې ځای باندې به ورته تاسو اوبه اچوئ تر هغې پورې تر څو پورې چې سوی نه وي کم شوی، تر څو پورې چې په دې ځای کې سوی موجوده وي. نو د دې خبرې دا مطلب دی چې په دې اندام کې اوس هم تو موجوده دی. او دویم دا چې په دې ځای باندې ورته نه واوره کېدي او نه به د واورې والا یخې اوبه پرې اچوئ ځکه چې هغه نور هم ځان سره خرابوي. دریم دا چې په دې ځای باندې ورته تاسو ټوټ پیس نه لګوي. ډېر خلک ورته ټوټ پیس لګوي چې هغه لږ ټایم دپاره ځي یخ کړي، خو په هغې کې دننه چې کوم کیمیکل دی لکه SLS ورته ویلی شي نو دا څرمن نوره هم خرابوي. نورم دا کچرې د هغه په وجود باندې کپړه وي یا نور څه څیز وي نو هغه څیز به تاسو اخوا کړئ ځکه چې د هغې نه بعد بیا په هغې اندام کې پړسوب راځي. او پنځم دا کچرې د هغه کپړه هم سوي وي، د هغه اندام هم سوي وي او د هغه کپړه او اندام داسې سوي وي چې د هغه والا کومه کپړه د اندام سره نښتې وي او کچرې انسان ته کپړه اخوا کوي نو د هغه چې کومه څرمن د هغه نوره هم ورسره خرابېږي. نو په دې دوران کې به تاسو دغه کپړه ترې نه اخوا کوئ. په کوم دا کچرې د هغه په وجود باندې سپینې پوڼکې راختې وي نو په دې دوران کې کچرې په خپله نه وي شلېدلې نو تاسو به یې نه شلوئ. اووم دا کچرې تاسو سره په کور کې صفا کپړه وي یا تاسو سره شاپر وي نو هغه شاپر هغه کپړه به تاسو د هغې ځای نه تاو کړئ کوم ځای چې سوي وي. او اتم دا کچرې تاسو سره په کور کې پولیفیک سکین یا کوینچ کریم موجوده وي نو هغه به تاسو میکس کړئ او په هغې ځای باندې به تاسو ولګوئ. هغې نه بعد بیا تاسو ته کپړه یا شاپر به ترې تاو کړئ او د هغې نه بعد بیا تاسو خپل ډاکټر ته تللی شئ. نو کچرې دا انفارمیشن انټرسټینګ وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ ځکه چې موږ تاسو فایدې دپاره همدغه شان ډیلي بیسس باندې انفارمیشن راوړو. شکریہ.